هلمند لښکرګاه ښار کې شاوخوا 110 تنه ترافیک پولیس په دندو بوخت دي ترڅو ښاري نظم مراعات سي او په ښار کې د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي. د دوی د سخت کار کولو له امله نن هلمندي ځوانانو د ستاینې په پار یوه جوړه کالي ورکړه. هلمندي فعال ځوانان عبدالمنان دانش او عبدالستار ستوری د دې ستاینې پر مهال وایي چې ترافیک پولیسو خپلې دندې په ښه ډول ترسره کړي، نو په همدې خاطر یې د ولس ملاتړ له ځانه سره ساتلی. موږ تېره ورځ یو کمپاین ترسره کړي. هدف مو د دې کمپاین څخه دا و چې خپل هلمندي ترافیک صاحبان او د دوی ټول پرسونل وستایو. دا کار مو په دې هدف ترسره کړی دی چې موږ ټول هلمندي ځوانان د دغه ترافیک صاحبانو او خپل د ترافیکي پرسونل څخه خوشحاله یو او د دې په موخه مو چې وکړي دا کمپاین په لار ولسي مینه چې دا هغه تر ټولو خوږه وي. نو تاسو موږ وینو چې په اختر کې موږ میلې کوو، تاسو د بولان پر پله 10 نفر راته ولاړ سي، موږ ته لارې راکړه. نو موږ چې کله دغه دانش صاحب موږ د ملګرو چې کله دا پوسټونه وکړله، ډېرو خلکو دا وویل چې ترافیک د هر کم امتیاز لایق دی، د هر کم امتیاز. نو بس مبارک. د همدې ستاینې پر مهال د هلمند ترافیک مدیر ملا شیر محمد حجازي وایي دوی خوښ دي چې ولسي وګړي د دوی کارونه ستایي او دوی به نور هم خپلو دندو ته لا متوجه کیږي. دا خو معلومه خبره ده چې صرف سړی یاد کړي، هغه شی ورنه کړي، امتیاز ورنه کړي، له موږ د خپل پر کار دونه شوق راځي چې بیخي تر ډېره حده خوشحاله یو چې تاسو خوشحاله یاست، موږ بیخي خوشحاله یو. بس خدای تاسو ته خیر درکړي چې زموږ پرسونل مو یاد کړي، موږ مو یاد کړلو چې موږ خوشحاله یو. دا نو بیخي موږ خپل پر خپل دغه باندې هم ډېر شوق راځي چې تاسو خوشحاله یاست، موږ بیخي خوشحاله یو. تاسو ته خدای خیر درکړي چې موږ مو یاد کړو. په لښکرګاه ښار کې پر یوې څلور لارې په دنده بوخت پولیس ترافیک اسدالله وایي په دې وړه تحفه زیات خوښ دی او تر دې وروسته به لا هم خپلو دندو ته زیاته پاملرنه کوي. د ولس د ځوانانو ته ډېره قدرداني کوو او دا یو جوړ کالي چې دوی موږ ته راکړل، دا موږ ته لکه یو غټ موټر چې راکړي، دونې خوشحاله یو. موږ په دې پوه شو چې ځوانان زموږ سره ستا او موږ د ځوانانو خدمتګار یو، نو د ټولو څخه مننه کوم. ویلی سو چې تر دې مخکې هم د هلمند په یو شمېر لیرو پرتو ولسوالیو کې د ولسي وګړو له لوري د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو ستاینه سوې ده.